او هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله ډېره وایي او پر ژبه باندې یې جاري اور د دوزخ دی نه سوځي. او که چا د جمعې په ورځ باندې کلمه د لا اله الا الله وویل 200 واره، خدای تعالی عز وجل په عملنامه کې د دغه انسان ثواب د 40 قبولو حجو خدای تعالی عز وجل ورنیشته کېږي. علیه السلام فرمایي که چا وروسته تر لمانځه د سهار چې لمونځ وکړي او په مسجد کې کښېني تر هغه وخته پورې چې لمر راخیږي او دغه کلمه د لا اله الا الله وایي، او وروسته د مازدیګر تر لمانځه تر لمرلېدو پورې دا کلمه د لا اله الا الله ووایي، په مابینځ کې د دې کلمې د دنیا خبرې ونه کړي، پر خدای تعالی باندې حق ده چې الله عز وجل به دی خامخا و جنت ته استوي، او پوښتنه به په ورځ د آخرت د لږو د ډېر هم نه ځي نیول کړي خدای تعالی عز وجل د دغه بنده څخه په ورځ د قیامت، او شفاعت به وکړي د 80 کسانو د هغسې کسانو چې واجب سوی وي دوزخ ورته مستحق د دوزخ وي، د هغسې کسانو شفاعت په ورځ د آخرت کېږي. که چا په وخت کې د اوداسه کلمه د لا اله الا الله وویل پر هر څاڅکي باندې چې د ده د اندامو څخه تویېږي خدای تعالی عز وجل یو ملکه پیدا کړي، تر ورځې پورې د قیامت دغه ملکه کلمه وایي او ثواب یې و دغه شخص چې دا کلمه یې په اوداسه کې ویلې د خدای تعالی عز وجل یې د دغې ملکې ثوابونه ټول پروردګار عز وجل و ده ته ورپرسوي. هر سړي ته په وخت کې د خوب چې و خوب ته ځي 10 واره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل داسې ثواب لري لکه یو مرئۍ چې په لاره کې د خدای عز وجل عذاب وګرځي. ګرانو محترمو، هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله وایي او ورد یې ګرځي او ذکر یې ګرځي خدای تعالی عز وجل دی د اوره څخه د دوزخ ساتي. پروردګار عز وجل وحی و موسی علیه السلام ته وکړی چې ای موسی علیه السلام د امت څخه د علیه السلام یو قوم دی چې په زوره کلمه د لا اله الا الله وایي، دا دوستان زما دي، زه خپل دیدار اولین و دغسې قوم ته ورکوم، او دا په مثل باندې د پیغمبرانو او ثواب د پیغمبرانو ورکوم. هر څوک چې وروسته تر لمانځه د سهار 10 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي، او وروسته د ماپښین تر لمانځه 20 واره ووایي، د مازدیګر تر لمانځه یې 30 واره ووایي، د ماښام تر لمانځه 40 واره ووایي، د ماخوستن تر لمانځه وروسته یې 50 واره ووایي، تر وترو وروسته 80 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي، خدای تعالی عز وجل د 80 لکو ثواب د 80 لکو کالو ثواب خدای تعالی عز وجل د په عملنامه کې کاشي، او جنت ته خدای تعالی عز وجل دا سړی داخلوي، او په جنت کې خدای تعالی عز وجل 80 شهر ور عطا فرمایي، په هر ښار کې 80 قصر وي، په هر قصر کې 80 خونې وي، په هره خونه کې تخت د زرو پروت وي، او پر هر تخت باندې هوره ناسته وي. د دې حدیث روایت بیهقي کړی دی. علیه السلام فرمایي هر چا که 100 واره کلمه د لا اله الا الله وویل په ورځ کې د ده مخ به په ورځ د قیامت د 14 سپوږمۍ په رقم باندې ښکاري. علیه السلام فرمایي تاسې د خپل بدن زکات وباسئ، چې د بدن د زکات دا دی چې کلمه د لا اله الا الله علیه السلام مبارک وایي تاسې ډېره وایاست. په کتاب کې راځي یو لمونځ دی صلات الذاکرین ورته وایي، مؤمن باید دا لمونځ په خپل عمر کې یا چې فارغ سي دا لمونځ باید وکړي. خدای تعالی عز وجل بیا حشر په ورځ د آخرت د ذاکرانو سره راپورته کړي، او هر حاجت چې د خدای تعالی عز وجل څخه وغواړي خدای تعالی عز وجل بیا حاجت پوره کړي، او ثواب به خدای تعالی عز وجل ورکړي و دغه شخص دونه ثواب چې هغه ورته 20 ځایېږي. 4 رکعته لمونځ په هر رکعت کې وروسته تر الحمدلله 15 واره قل هو الله احد ویل، وروسته تر قل هو الله
په ولاړه کې 300 واره کلمه د لا اله الا الله ویل، په رکوع کې، په سجده کې او په قومه کې چې د رکوع څخه راپورته شي په مثل د صلات تسبیح د لمانځه 40 واره کلمه د لا اله الا الله ویل. وروسته تر لمانځه 300 واره ویل، 360 واره ویل کلمه د لا اله الا الله. شیخ باعزید بوسانی صاحب فرمایي چې زما څخه دا لمونځ یو وخت کوز شو، 40 ورځې غمجنه وم. او دی مبارک فرمایي چې ما علیه صلات وسلام په خوب ولیدي. باعزید بوسانی صاحب وایي چې علیه صلات وسلام ما په دغه شپه په خوب باندې ولیدي چې دغه لمونځ صلات الذاکرین لمونځ ما وکړ. او هر چا که په خپل عمر کې دا لمونځ وکړي پر ده باندې جنت حلال دی او دوزخ ته حرام دی. کتاب وایي نو کتاب وایي ټولو مؤمنانو او مسلمانانو ته چې دغه لمونځ په خپل عمر کې یو وارې ادا وفرمایي چې خدای تعالی عز وجل جنت ورته واجب کړي او د اور څخه د دوزخ یې وساتي. قال زازان وانا نبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مع الأذو أكرمه الله تعالى ب12 مقامات. علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا په کامل اوداسه سره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل په 12 ځایونو کې به خدای تعالی عز وجل د دې عزت و اکرام وکړي. او هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله ډېره وایي او پر ژبه باندې یې جاري اور د دوزخ دی نه سوځي. او که چا د جمعې په ورځ باندې کلمه د لا اله الا الله وویل 200 واره خدای تعالی عز وجل په عملنامه کې د دغه انسان ثواب د 40 قبولو حجو خدای تعالی عز وجل ورنیشته کېږي. علیه السلام فرمایي که چا وروسته تر لمانځه د سهار چې لمونځ وکړي او په مسجد کې کښېني تر هغه وخته پورې چې لمر راخیږي او دغه کلمه د لا اله الا الله وایي او وروسته د مازدیګر تر لمانځه تر لمرلېدو پورې دا کلمه د لا اله الا الله ووایي. په مابینځ کې د دې کلمې د دنیا خبرې ونه کړي پر خدای تعالی باندې حق ده چې الله عز وجل به دی خامخا و جنت ته استوي او پوښتنه به په ورځ د آخرت د لږو د ډېر هم نه ځینې وکړي د خدای تعالی عز وجل د دغه بنده څخه په ورځ د قیامت. او شفاعت به وکړي د 80 کسانو د هغسې کسانو چې واجب سوی وي دوزخ ورته مستحق د دوزخ وي د هغسې کسانو شفاعت په ورځ د آخرت کېږي. که چا په وخت کې د اوداسه کلمه د لا اله الا الله وویل پر هر څاڅکي باندې چې د ده د اندامو څخه تویېږي خدای تعالی عز وجل یو ملکه پیدا کړي تر ورځې پورې د قیامت دغه ملکه کلمه وایي او ثواب یې و دغه شخص چې دا کلمه یې په اوداسه کې ویلې د خدای تعالی عز وجل یې د دغې ملکې ثوابونه ټول پروردګار عز وجل ورته ورکوي. هر سړي ته په وخت کې د خوب چې و خوب ته ځي 10 واره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل داسې ثواب لري لکه یو مریی چې په لاره کې د خدای عز وجل عذاب وګرځي. ګرانو محترمو هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله وایي او ورد یې ګرځي او ذکر یې ګرځي خدای تعالی عز وجل دی د اور څخه د دوزخ ساتي. پروردګار عز وجل وحی و موسی علیه صلات وسلام ته وکړي چې ای موسی علیه السلام د امت څخه د علیه صلات وسلام یو قوم دی چې په زوره کلمه د لا اله الا الله وایي. دا دوستان زما دي زه خپل دیدار اولین و دغسې قوم ته ورکوم او دا په مثل باندې د پیغمبرانو او ثواب د پیغمبرانو ورکوم. هر څوک چې وروسته تر لمانځه د سهار 10 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي او وروسته د ماپښین تر لمانځه 20 واره ووایي د مازدیګر تر لمانځه یې 30 واره ووایي د ماښام تر لمانځه 40 واره ووایي د ماخوستن تر لمانځه وروسته یې 50 واره ووایي تر وترو وروسته 60 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي. خدای تعالی عز وجل د 60 لکو ثواب د 60 لکو
کالو ثواب خدای تعالی عز وجل د په عمل کې کاشي او جنت ته خدای تعالی عز وجل دا سړی داخلوي او په جنت کې خدای تعالی عز وجل شپېته شهر ور عطا فرمایي په هر ښار کې شپېته قصر وي په هر قصر کې شپېته خونې وي په هره خونه کې تخت د زرو پروت وي او پر هر تخت باندې هوره ناسته وي د دې حدیث روایت بیهقي کړی دی علیه السلام فرمایي هر چا ته 100 واره کلمه د لا اله الا الله وویل په ورځ کې د ده مخ به په ورځ د قیامت د 14 سپوږمۍ په رقم باندې ښکاري علیه السلام فرمایي